یو هلک او د جینۍ ډانس وایرل شوی دی. دا یو کالج دی، ما ته پته نه لګي چې هغه د هر ځای کالج دی، خو شانداره غونډه کې معامله راسازه شوې ده او په هغې کې هلک او جینۍ د دغه پروفیسر په مخ کې، د دغه استاز په مخ کې، د دغه ټیچر په مخ کې ګډېږي. دوی د پښتنو کلچر شو کوي، جي راشئ که تودېږئ. دا جینۍ او دغه هلک دا په سټیج باندې ولاړ دي او دوی یو ښکلې طریقې سره د فخاشۍ ډک ډانس کړی دی. قدرمنو کتونکو د دغه هلک دغه ویډیو د دغه جینۍ دا ویډیو به سره پلی کومه، یو نیم منټ ویډیو ده، دا را سره وګورئ. او شهید انور پسې تاسو کله کله خبرې کوئ یاره وایي ته غولخورې او ته سپکې سپورې وې. نو قدرمنو کتونکو تاسو په خپله باندې خپل ضمیر کې سوچ وکئ چې دا به هم د چا خوري، دا به هم د چا روري، دا به هم د چا لوري. دا به دغه شانتې په دغه ویډیو کې دغه هلک چې کوم دی نو دا په دغه جینۍ باندې څه حرکتونه کوي. بیا دغه هلک چې کوم دی نو دا به هم د چا زوی، دا به هم د چا بچی. دغه جینۍ او دغه هلک چې کوم دی دوی څه په خپل منځ کې واسطه نشته، رشتې نشته، د ترور زامن نه دي، د تره زامن نه دي، په نکاح نه دي، خپل خاوند نه دی. او بیا که خپل خاوند هم شي خلک د سټیج د پاسه خپله ښځه د پښتو په معاشره کې نه ګډوي. خو بیا هم زه سره دغه ویډیو پیغام شریکوم، انصاف په تاسو پرېږدم. دا ویډیو به دونه شیر کوئ چې دا د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي او هر یو کس د دغې نه خبر شي او دغه فحاشي، دغه د پښتو کلچر په دغه یونیورسټیانو کې، دغه په دې کالجونو کې، په دغه پروګرامونو کې زموږ د پښتو دا کلچر زموږ نه دی پکار چې زموږ د پښتون لور دی بیا په کالج کې سرتوره ګډېږي او هغه هم د بارۍ یو هلک سره. نو دغه ویډیو د سره شیر کوم، د هغې نه پس د څو خبرې کوم. تاسو وګورئ دا یو جینۍ ده او دا چې کومه دی نو دغه هلک سره ډانس کوي. نو دا به تاسو په خپل باندې وګورئ چې دا څنګه حرکتونه کوي، تاسو ته په دغه ویډیو کې ښکاري. قدرمنو کتونکو دا وګورئ چې دا د یو کالج پروګرام دی او په هغې کې چې کومه دی نو دا ګډېږي. ها په دغه بینر په دغه پوسټر باندې مې د سوات دغه یو نوم ولیدو. نو تقریبا لګ بګ دا د سوات یونیورسټي کیدی شي. نو زه په چا باندې هم تنقید نه کوم، خو صرف دغه ټیچرانو دغه بالا او حکمرانانو ته وایم چې که تاسو دغه سرتوره په سټیج باندې ګډوئ نو د دې دغه سټیج دغه دا کوم ځای ته رسولی شي. دغه هلک چې دا تاسو په سټیج باندې ګډوئ او دغه د پښتو کلچر تاسو موږ ته ښایي یا بارمل ته ښایي، نو زموږ د پښتو څه کلچر دی جي؟ دا د خلکو په مخ کې ګډېدل دا د پښتو کلچر دی. دا د خلکو په مخ کې په خلکو په غېږو کې سملاستېدل دا د پښتو کلچر دی. ډېر زیات په بخښنې سره دغه ویډیو پیغام مې سره شیر کو چونکې دغه هلک او دغه جینۍ له پکار نه و چې دوی دغه ډانس کړی وی. د پښتو کلچر په نور هم ډېر څیزونو کې دی. نو تاسو چې دغه ویډیو مو کته خوښه شوې وي نو لایک کوئ، کمنټ کوئ او شیر کوئ چې دا د دنیا هر یو کس ته ورسي او هر وګړي ته او هر ټیچر ته دغه احساس وشي چېرته چې مو ښاد خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.